मुल्ला यो स्लोर मलवाने मुंह खोल के रागले दी स्लोर मलवाने माता उगोरई स्लोर मलवाने स्ता कोर ता ची दर्शी पुजे वर्तवाचे या स्खा दराय वर्तवाचे द्री सिपारे पे हुए او تا تانه ولا ورکی او ورته چې دا درې سپاره زمون پلار پسې بخلې دي هغه هم چې لاس روچت کې هغه خپل مړی په ستندر لګېدلی چې ستا پلار پسې بخلې او شرمېدلو او شرمېدل یا قوما او دین شرمو او اسلام شرم ستاسو مړی هم شرمېدلی دي او ژوندي مو هم شرمېدلي وعده کې وګورئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو والاو چې لور ودوي هغه کوم بندونه دي چې تاسو نه پاتې شو کومې قوالۍ دي چې تاسو نه پاتې شوې کومې ډمې دي چې تاسو نه پاتې شوې جهیز ورسره څه ورکې او د هلک نه څه اخلې د سردار کونین د لور واده چې و پیغمبر دیوبندی رسول الله نو نی مندین تو ته باندې نه بیبي فاطمه واده څنګه شوه بابرا شړای و د چلو د وژغنو جوړه شوه وا جناب محمد رسول الله په واجل چې بچي ادا ستاد واده لپټا دا کالی نو د کجورو د پاڼو یو دو کړای جوړ کړی یو ورته په یو وکی واچوله بل په بل کې ورته بچیا دا ستاد واده زیورات دي او مازیګر ټیمو جناب محمد رسول الله د بیبي فاطمه نکاح په خپل د حضرت علی سره وتړل په خپل سنت طریقه دا چې پلار با د خپل لور نکاح په خپل تړي کم پختون تړلې کم سړی تړلې نه تر اوسه د لور نکاح وی شیطانت له دا غواړم چې د نکاح کې می پلارې پټ شي وای د لور کار دې لک شرم دی ته خدای دې مردار کا دا خاریانو خبره وي گچی لوي چې د سنت وخت راغی نو پټ شي او چې د شیطانت وخت نو ښکارا وي د بیبي فاطمه نکاح رسول الله په خپل وتړ او جنکای ور سره کړی او ورته وی چې فاطمه د حضرت علی کور ته بوځي ما حضرت علی ته په عقد نکاح کې ورکړه دای واده شو سحر شو نو ولی مشتا نو کاډو نشتا رسول الله منلو والو تاسو د واده په کارت د الک او د جنۍ د لاس تصویر وی د جنۍ لاس کې ناخن پالش لګېدلې ناخن پالش چې کوم خزو په نوکونو لګېدلې وی نه او 10 کېږي او نه غسل وزي ناخن پالش یو مستقل پلستر دی او 10 کی چې نوک اوچ پاتې شي او 10 نه کیږي غسل کی چې نوکان اوچ پاتې شي غسل نزي رحمت بدر باندې څنګه وريږي چې ټوله خزې په غسل کې ګرځي